یا لکه تا نه تپوس کوم د هندوانه خو دې ټوله خرابه راکړې ده تا کې د خدای یره نشته او پیسې دې هم د خپلې خوښې اخیستې دي ورور جانه خفه کېږه ما بل هندوانه بدله درکړم راکړه دې خوا او عمره دا چک که ولې زما په خوله دې یقین نشته زه راته یم خرابه ده خو خرابه ده ولې زه ته دروغ ویم ولې نه نیکه ستا په خوله مې یقین شته دی ته خفه کېږه ما زه تا له ښه دانه درکوم د دې نه پس عمرجانه یو ټولو نه بهترین دانه او ښه دانه وګوره او شاپر کې واچو دې نه یې پلې ورکړه زه هندوانه نه علم بس وروره ستا خوښه ده چې ته هندوانه نه اخلې تاسو مالداره خلک یو مونږ غریبانان دا راته ووایه وروره چې دا دې په څو وړې وه چې هغه پیسې دله درکړم زما پیسو ته ضرورت نشته پیسې ځان سره سنبال کېده لاړم دنه مرجانه دا ټوله غلطي ده ستا وه چې چا له هندوانه ورکې په چکې ورکوه راشده وروره ما څه کړی وې ما خو له په چک ورکوله خو هغه زه په خپله منې کوم ما ته مه چک کوه او ته په فون باندې بیسې وې نو دې کې زما څه غلطي ده عمره ته ما څه لپاره ساتلې او تا ته خو پته ده که نه زما د پلار طبیعت ډېر زیات خراب دی چې زه نن د کوره راوتم هغه راشده بچې نن کار نه په وخت راشه چې ما هسپتال له بوځې زما تکلیف ورو ورو زیاتېږي بابا جانه الله به خیر کړي ما د ډاکټر نه نمبر راغستی دی چې سپیکر مه کوه فکر به ولې نه کوم راشده بچې اول به ما مزدوري کوله ټول کور به مې چلولو زه ستا ته خفه کېږم چې ته یوازې او ټول بوج ستا به سر دی بیا نه بابا جانه ته مه خفه کېږه زه نیم پریشانه ته مه پریشانه کېږه صرف ته ما ته دوا کوه راشده بچې ډاکټر هم راته حل نه وایي چې زما څه بیماري ده او دوایانې خو زه ټایم په ټایم اچوم بیا هم راته آرام نه میلاویږي خدای دې خیر وکړي بابا جانه تی سپیکر مه کوه الله به خیر کړي بابا جانه زه دنه ورځم هلته منډې ته ځان رسوم مرګونه ما ته خو پته ده چې زما د پلار څه بیماري ده ما ته ډاکټر صفا ویلي دي چې د ده به اپریشن کول غواړي زه چې کله نیک له پیسو دپاره ورغلم نو نیک ما ته دا طریقه ستا ټیک نه ده یو خو ته ماله په هفتو پیسې نه راکړې څو کمه نیکه نن سبا ډېر مال نه خرڅېږي ځکه حساب ګډوډ دی دروغ مه وایه زه په زرګو خلکو له مالونه علمه خو چې مال نه خرڅېږي ته دلته ماله ولې راغلی نیک اصل خبره دا ده چې زما د پلار طبیعت ډېر زیات خراب دی او ما سره د دوایي پیسې هم نشته دی زه دلته د مجبورۍ نه راغلی یم څه مطلب و دا مخکې مال پیسې به ماله څوک برابروي واوره که په دور کې د پیسې ماله برابرې نه کړي نو ماله بیا ډېرې طریقې راځي اوس ته ووایې عمرجانه په دونه پریشانۍ کې به زه څه ته خیال کوم او که مالک پیسې رانه کړي نو زه به مال کم دی نه وروړم او که مال خرڅ نه شو نو زه به پلار له علاج د څه نه کوم او څنګه به کوم تاسې راشده یار ستا صبر همت او جذبې ته زاریان عمرجانه یو خو راله دیګا کم دماغ خراب کړو ګورم چې د هندوانې ولې واپس کړې ده عمرجانه دا دونه ډېرې پیسې او د هندوانې خو کټ کړې نه ده چې دا څنګه وجه څه خبره ده راشده داسې ښکاري چې هغه ستا ټولې خبرې واورېدې او تا سره یې مدد وکړو ولاړو ډاکټر صاحب زه دله د 500 روپو بندوبست د کم ځای نه وکړم زما پلار ډېر زیات بیمار دی او ډېر زیات تکلیف کې دی 10-15,000 روپو بندوبست به دله وکړم ته وله د اپریشن وکړه هلو ډاکټر صاحب و عمرجانه واه په دنیا کې داسې خلک هم شته دی چې زمونږ یې مدد هم وکړو مونږ ته پته مو نه لګېده یا الله ستا لاک شکر دی ملګرو چې کله تاسو د ضرورتمند سره امداد کوئ نو خپل مقصد د الله تعالی رضا ګرځوئ بهترینه صدقه دا ده چې په یو لاس یې ورکړي او بل لاس ته نه هم خبر نشي د ضرورتمندو امداد الله تعالی د خپلو غیبو خزانو نه داسې پوره کوي چې څنګه تاسو په دې ویډیو کې وکړو زموږ دا ویډیو که تاسو خوښه شوي د ثواب په نیت باندې شیر کړئ او لایک کمنټس لازمي وکړئ او زموږ دا فیسبوک پیج ځان سره فالو کړئ والسلام